قدرمنو ځوانانو دغه بلډینګ چې د ما تر شا وینئ دا په خبرو باندې نه ده جوړ شوی نه د اسمان نه راکوز شوی ده د دې د منیجمنټ تر شا د خلکو لاس ده مثبتې مفکورې دي داسې خلک دي چې هغه یې تعلیم کړی قلمونه یې مات کړي دي زاړه کړي دي درسونه یې ویلي دي پوهنتونونه یې ویلي دي انجینران شوي دي نو دغه شی جوړ کړی ده نو که زه شخص چې ټول عمر مې میږې څرولې وي په رمه پسې ګرځېدلی ومه تاسو څه فکر کوئ چې زه به دا شی جوړ کړم نه دا اوبه تاسې وینئ دا یو وخت کې دلته تکې سرې شګې وې دلته اوبه نه وې خو مثبتې مفکورې او مثبت فکر دا سرې شګې په دې اوبو باندې تبدیلي کړې په دغه ځای کې داسې سرفلک اسمان ته جګ شوي بلډینګونه جوړ کړي دي او دا په خبرو په کیسو باندې نه دي جوړ شوي دا په یوه مفکوره جوړ شوي دی دا شخصیتونه د دې تر شا و د دې تر شا پیسې دي او دا پیسې چې دي که نه دا د ونو په دې پاڼو کې نه دي شنې شوي نه په دې ونو کې راځړېږي دا بعضې خلک وایي چې کوم خلک په امارات کې دي یا په لندن او په اروپ په دغو ځایو کې دي نو هغه یې مفتې پیسې پیدا کوي نه ګرانه داسې نه ده پیسې مفتې په هیڅ ځای کې نشته په هر ځای کې به خواري کوې محنت به کوې دغه ځای به استعمالوې د دغه ځای نه به استفاده کوې نو بیا پیسې په لاس راځي پیسې مفتې په هیڅ ځای کې نشته که موږ داسې په دې مفکوره کې وو چې یاره زه به کښېنم خدای ته به سوال وکړم زارۍ به وکړم چې ما ته یو بنډل د اسمان نه راخطا کړي د پیسو هغه هم بیا ډالر که نه دا ډالر ډېر خوند کوي چل دا نه کېږي سبب غواړي لار غواړي طریقه غواړي محنت غواړي خواري غواړي بیا بنډل څه بنډلونه درته راځي تاسو یقین ومنئ که نه که د دې بلډینګ سره تاسو د پیسو هغه بنډلونه ودروئ یاره که د دې سره پورې ونه رسېږي تر دې درېیم څلورم چاته پورې خو یې رسېږي نو فکر وکړئ چې څونه پیسې به په دې یو بلډینګ باندې لګېدلې وي او دا پیسې چې دي د دې پیسو تر شا یو منیجمنټ ده د دې پیسو تر شا شخصیتونه دي او هغه شخصیتونه هم یوې مور زېږولي دي هغه هم همدغسې ماشومان وو همدغسې دی واړه وو په پښو ګرځېدل لکه موږ داسې او اوس هغه خلک په داسې حالت په داسې ژوند کې دی ژوند کوي په داسې ځایونو کې دی ژوند کوي دا خبرې په هوا نه په عمل په ټینګه اراده درس او تعلیم